نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله پاک زمونږ او ستاسو د هدایت لپاره دنیا ته راولېږه او د قرآن شریف غوندې یو ډېره لویه رڼا ولا ورکړه او هغه قرآن شریف نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې څنګه ورته الله نازل کړی په هغه طریقه موږ ته راورسو او بیا د قرآن شریف چې کم تفصیلات دي او د دین بیانات دي او د شریعت احکامات دي هغه مونږ ته د نبی علیہ السلام د سنتو په شکل کې را رسیدلی دي. دا قرآن او دا سنت د نبی علیہ السلام چې مونږ ته د حضور پاک نه چا لومبي راغشتي دي هغې ته صحابه کرام وایي. پیغمبر علیہ السلام لومبي استاد و د امت دپاره او صحابه کرام د امت لومبي شاګردان دي. مثلا تاسو زمانه خبره ووره او بیا هغه خبره بل چا ته رسوئ. دغه رنګې صحابه د حضور پاک مبارک نه قرآن شریف زده کړ، ځان یې وقف کړی د قرآن د زده کړې دپاره او د پیغمبر علیه السلام چې کوم احادیث مبارک دي د هغې کوم سنن دي او د شریعت کوم طریقې دي هغه صحابه کرامو په خپل قالب کې راوستې، یاد یې کړې، عمل یې پرې وکړو او چې څنګه ورته نبی علیہ السلام فرمایلو په هغه طریقې امت ته ورسول. ظاهره خبره ده چې صحابه له په دین کې لوی حیثیت دی او یوازې دین رسول نه دی، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پوره حفاظت دی. یو حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي اصحابی کالنجوم، زما صحابه د ستورو په شان دي. بأیهم اقتدیتم اهتدیتم، چې کم پسې تاسو روان شوئ نو دا به تاسو جنت ته رسئ. دا ستاسو د هدایت لارې دي هر یو صحابي. ستوري چې څنګه اسمان پې روښانه ښکاري دقه رنګې صحابه کرامو باندې مونږ ته د حضور پاک ښکلې عقیده، ښکلې اعمال او اخلاق روښانه شو. او ستوري چې دي پخوا چې به په دې کشتو کې د خلکو دریابي سفرونه کول او یا به په دې دشتو بیابانونو کې پیاده سفر کولې، هغوی به د ستورو نه معلومات اخیستل. وبالنجم هم یهتدون. اوس خو خلکو سره آلات دي، سینسي اسباب دي، هغه زمانه کې دا سینسي آلات او اسباب نو د ستورو نه به اندازې اخیستې، د ستورو په ذریعه به مقام ته رسېدل. دقه رنګې صحابه کرام د ستورو په شان دي، هغې پسې چې مونږ اقتدا وکړو، هغې پسې روان شو نو مونږ به منزل مقصود ته رسېږو. د ستورو یو بله فایده هم ده، بخاری شریف کې راځي، احادیثو کې راځي چې دا شیطانان بر اسمانونو ته خیږي او دا فرشتې چې د دنیا یو بل سره کمې خبرې کوي، باران بکیږي او زل برازي او طوفان برازي، الله تعالی د فرشتو ته ډیوټي والا کړی دی، یو بل سره د هغې بیان کوي. نو دا شیطانان کوشش کوي چې دا د هغې نه راغلا کړي، دا خبرې واوري. او بیا دا شیطانان نبی علیہ السلام فرمایي داسې یو بل پسې د پاسه ولاړي لکه دا ګوتې داسې کړې ده، 5 ګوتې او هغې پسې دا نورې ګوتې، دقسې یو بل د پاسه ناستي ځان رسولي چې هغې کومه خبره کوي د سبا او د بله ورځ او د بله ورځ، نو دا بره شیطان ته هغه زده کي، نو فورا یې دی بل ته فورا لکه د کرن غوندې یو بل ته رسوي. الله څه چل کوي؟ د دې ستورو نه ورپسې الله شغلې را په مخه کي، دا شیطانان پې ولي چې دا خبرې لاندې ونه رسي. نو کله خو دوی وسوځي په هغه شغله خبره لاندې را ونه رسي، او کله دوی دومره تیزۍ سره خبره لاندې را رسولي چې هغې وسوځي خو یو خبره نیمه لاندې رسولي، بیا ور دونه محنت کوي. هغه یو خبره وړي ساحر لا، جادوګر لا او کاهن لا، هغه ته غوږ کوي چې پلانکې ورځ به داسې کېږي. هغه جادوګر حضور پاک فرمایي سل وسره دروغ یو ځای کړي، خلک یې خبره مني، بیا ګوروي په پلانکې ورځ دا خبره نه وکړه چې داسې به کېږي، هغسې ونه شو. وی دا یوه رښتونې هغی چې شیطان د دړه کې اچولې ده او شیطان د هغه فرشتو نه اورېدلې ده او دا باقي سل وسره در ځان نه دروغ جوړ کړل، نو خلک هغه دروغ هم بیا مني.
دا ستورو نه شغلې را خطا کېږي. دقه رنګې د مارونو صحابه کرام د ستورو په منزله دي. که د پیغمبر علیه السلام ته څوک غلط عقیده نسبت کوي یا غلط اخلاق غلط اعمال چې دا د پیغمبر علیه السلام دي، صحابه په حمله کوي چې دا غلطه ده. د حضور پاک اصل او سوچ عقیده دا ده. دا ته چې سوی دا ختم په هغې شغله ورولی. دا پیغمبر علیه السلام اخلاق داسې دي، دا ته چې کوم اخلاق وی دا غلط دي، او د پیغمبر علیه السلام عمل داسې دی، دا ته چې کوم عمل وی دا د پیغمبر علیه السلام نه دی. زمانونو دی وجه نه حضور پاک فرمای چې زما صحابه دا د ستورو په شان دي. او یو اسانه خبره به ستاسو د پوهې دپاره وکړم. ستوري په اسمان کې دي، سر به ورته اوچتی، خو که ستورو ته د لاړې وتوکلې نو ستوري ته ضرر شته؟ لاړې په چا را پرېوځي؟ واپس په پتا را پرېوځي. نو که صحابو ته د بد رد وي او هغوی ته څه غلط نسبت وکړه، هغوی ته هېڅ نقصان نشي رسولی. د دې وبال او د دې نقصان ستا په دا مخ واپس را پرېوځي. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي یا ایها الذین اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس. منافقانو تبا صحابه وی قرآن شریف کې الله فرمایي منافقانو تبا دو ویلی شو اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس. دی صحابو چې څنګه ایمان راوړی دی دقسې مسلمانان شي. ګوره نمونه خلک ښیي که نه ښیي؟ که ته ورغلې دکاندار له او دکاندار ته دی وي چې ماله به د فلانکي میل کپړه راکې او رنګ به شینې او دا به د اوړي کپړی، نو هغې کې به 20 قسمه ابو چې خدای شین رنگ دی او د پلانکی میل ده او نری ده، نو دا خو دام ده او دام ده او دام ده. شین رنگ کې هم 100 قسمونه، نری کې هم 100 قسمونه، او دا هغه میل کپړه کې هم 100 قسمونه. ممکن نه ده چې تا هغه خپل مقصد ته ورسېږي، خو که تا ځان سره نمونه وړې ده چې داسې راکړه، نو په اسانه به درته ووایي چې یا را سره شته واخله او یا نشته بل دکاندار نه واخله. دقه رنګې زمارونو نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمونږ د ټولو صحابو دپاره نمونه ده، او بیا د نبی علیه السلام نه پس د امت دپاره صحابه کرام نمونې دي. آمنو ایمان راوړی. ایمان څه شی دی؟ آمنتو بالله ورته ښایه، یاره عملي نمونه راته وښایه د چا په شان ایمان راوړو. کما آمن الناس، صحابو ته وګورئ چې د دوی څنګه ایمان و اقص ایمان راوړی. دی ورته نمونه وښوله. اوس قصه اسانه شوه. دې صحابي ته ګورم نو دا څنګه عقیده ده، لکه عمل دې څنګه دی، مونځ دې څنګه دی، روژه دې څنګه ده، او اخلاق دې څنګه دي. بس اقصې د تا سره ځان برابروم. ولې؟ ځکه صحابي ځان د پیغمبر علیه السلام سره برابر کړی. وروڼو د خبرې خلاصه زما دا ده چې صحابه ډېر مقدس خلک دي. لوی صحابه په امت کې د صحابو نه بهترین خلک بل څوک نه تیر شوي. دا اجماعي خبره ده. د ټولو نه د لوی درجې خاوند صحابي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی. پیغمبر علیه السلام لومبی د دنو مخلب کینا خبره وره چغې مو د ټولو نه لومبی چې په امت کې د لوی درجې خاوند په صحابو کې هغه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی. دا د نبی علیه السلام مبارک نږدې ملګری دی، او په پیغمبر علیه السلام باندې په بالغانو سلو کې لومبی د ایمان هم راوړی دی. او د حضور پاک څخرمو کوم چې د نبی علیه السلام کشره بیبي وه حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها، او د حضور پاک سره غیر اختیاري محبت او مینه ډېره وه، د هغې پلار او د پیغمبر علیه السلام د هجرت ملګری او د حضور پاک د غار ملګری. او چې نبی علیه السلام یې لومبی نوم اخلي د داخلي ابوبکر فی الجنه، لومبی نوم اخلي. دیم نمبر د لوی مرتبه خاوند حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دی. پیغمبر علیه السلام چې دویم نوم اخلي د داخلي ابوبکر فی الجنه و عمر فی الجنه. دریم نمبر نوم ورپسې د حضرت عثمان رضی الله عنه دی، او څلورم نمبر نوم ورپسې د حضرت علی رضی الله عنه اخلي. ابوبکر فی الجنه و عمر فی الجنه و عثمان فی الجنه و علی فی الجنه. او بیا نور کسان دي، 6 کسان د 10 مبشره ورته ویل کېږي. نبی علیه السلام په یو مجلس کې د دې نوم اخیستی دی، ځکه ورته 10 مبشره وایي. صحابه ټول د جنت زیری پې شوی دی په ټولو، خو دا په یو مجلس کې نبی علیه السلام د 10 صحابو نومونه اخیستی دي. حضرت زبیر رضی الله عنه، حضرت طلحه رضی الله عنه، حضرت سعد رضی الله تعالی عنه، او یو څو کابر صحابه ورسره نور.
او دی پسې بیا نور څوک دي؟ دی پسې هغه خلک دي چې بدر کې شریک شوي دي، بدریې، د بدر صحابه، دا د ډېر لوی مرتبې خاوندان دي. صرف د یو څو تاسو د نمونې دپاره وایم. حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو ځل حضور پاک جمعات ته را روانو، ښي طرف ته ورسره حضرت ابوبکر صدیق او ګس طرف ته ورسره حضرت عمر فاروق رضی الله عنهما. نو دا ښي طرف باندې حضرت ابوبکر ونیو او په ګس لاس حضرت عمر ونیو، او صحابو ته څه وایي؟ ور پیشنګویي ورکوي، وی هکذا نبعث یوم القیامت، وی قیامت پر ورځ موږ د قبرونو نه دقسې پاسو. یو پیشنګویي شو، دا یو به مې ښي طرف ته دا بل به مې ګس طرف ته. دا څومره لویه خبره د صحابو دپاره. بی بی عایشې صدیقې خوب لیدی، نو پلار ته وی حضرت ابوبکر صدیق ته، وی بابا یو خوب مې ولید. بچې څنګه خوب دی ولید؟ وی یو سپومۍ مې ولیده اوچته شوه، د اسمان دې نیمې ته ورسېدله، او چې د اسمان دې میسته شوه نو ډېره زیاته رڼا وکړه، ټول دنیا پې روښانه شوه، او بیا هغه سپومۍ راتله د ما په دې غېږ کې را پرېوته. بابا بیا مې بله سپومۍ ولیده، هم دقسې اوچته شوه، هغې هم ښه پوره رڼا وکړه او دې غېږ کې مې را پرېوته. بابا ما بیا مې درېیمه سپومۍ ولیده، هم دقسې اوچته شوه، د اسمان دې منځ ته ورسېده او بیا مې دې غېږ کې را پرېوته. د دې څه خوب تعبیر څه دی؟ هغه ورته اډو غږ ونه کړ، چپ پاتې شو. خو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شو او د عایشې بیبي په کوټه کې دفن شو، نو ورته څه وایي؟ وی بچې، وی هذه احد اقمارکې، وی دا د هغه یوه سپومۍ وه چې ستا کوټه کې دفن شو. او وی سترل وی نورې به مو وینې دوه، اب هم درته معلومې شي. نورې څوک وی؟ یو حضرت ابوبکر صدیق او یو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنهم. څومره لویه خبره. یو مقام کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو باغ کې ناست، یو صحابي وی ما وی چې راشه نن به دا سعادت حاصلوم چې د پیغمبر علیه السلام خادمي به کوم، دربان به یم د هغه په دروازه به ولاړ. وی زه دروازه باندې ودرېدم، وی دی کې حضرت ابوبکر صدیق راغی، دروازه والا. وی مې چې څوک یې؟ وی ابوبکر یې. ور لرکا، وی ما وی علی رستک، په اطمینان په قلار ودرېږه، استأذن تاله اجازت غواړم د نبی علیه السلام. ورلم حضور پاک ته مې وی د الله رسول ابوبکر اجازت غواړي. وی اجازت هم ولا ورکه او د جنت زیر هم ولا ورکه. ما ول اجازت هم ورکه او د جنت زیر هم ورکه. وی چې را دننه شو لږ ساعت بیا پس ور وډبېده، اواز مې ورکه څوک یې؟ وی عمر یم. وی ما ودرېږه په قلا، اجازت ته غواړم. حضور پاک ته مې عرض وکړه الله رسول عمر اجازت غواړي. وی اجازت هم ولا ورکه او د جنت زیر هم ولا ورکه. اجازت پې ورکه او د جنت زیر هم ورکه. وی لږ ساعت پس دوی رالل، حضرت ابوبکر د کوی په غاړه کې داسې یو جور غوندې ځای وي، دا برقه پکې ږدي، پخوا په کویانو کې به داسې نبی علیہ السلام د کوی په هغه قف کې په هغه غاړه کې یو طرف ته کېناست، ابوبکر صدیق ته یو خوا کېناست، عمر ته بل خوا کېناست رضی الله عنهما. ځای ډک شو. وی دی کې بیا ور وډبېد، چې ور وډبېد مې څوک یې؟ وی عثمان یې. ور لرکه ما ودرېږه اجازت ته غواړم. رالم حضور پاک ته مې وی د الله رسول عثمان اجازت غواړي. وی اجازت هم ورکه، د جنت زیر هم ورکه، خو سره د شهادت نه، د شهادت زیر هم ولا ورکه. وی هغه ته مې د جنت زیر هم ورکه، اجازت مې ورکه او د شهادت زیر مې ورکه. وی الله المستعان، الله نه به مدد غواړم. وی چې راغی هغه غاړه ډکه وه، نو د کوی بلکل هغې ته مخامخ په کوی کې مخامخ ورته بل طرف ته کېناست. دا راوي وی مې یو خپل اندازه واغشته چې حضور پاک او دا دوه صحابه په هغه کوی په هغه یو غاړه کې کېناستل، ډکه شوه، نور ځای خو پکې نشته. عثمان ورته مخامخ کېناست. د دې دا معلومات دي چې دا دواړه صحابه به نبي علیه السلام سره په یو کوټه کې ښخېږي او عثمان به ورته مخامخ په مقبره کې ښخېږي. همغسې وشوه. څومره مبارک خلک چې د پیغمبر مونږ که ډېر عبادت مونږ او ډېر ذکر و اذکار مونږ،
او مونږ ډېرې روجې مو نیسو او ډېرې صدقې مو کو او د دنیا نیکۍ مو کو، د جنت ګرنټي شته؟ نشته، هېڅ پته نشته. جنت ته به لاړ شو که جنت ته به لاړ نه شو، دا یو الله ته پته. د خاتمې پته چا ته ده؟ حضور پاک فرمایي وی ډېر کله ته د یو انسان او د جنت په منځ کې به یو لیش مزل یو لیش. دا یو لیش مزل څه شی دی؟ نیم قدم هم نه دی، لیکن داسې کار به تیو شي چې دی به د ایمان نه خلاص شي او د دقه جنت په ځای به دوزخ ته لاړ شي. قسم دی ویرېږم یا خدای رحم را باندې وکړي. خو ډېر کله ته به د یو انسان او د دوزخ په منځ کې یو لیش مزلي، یو لیش معمولی غوندې دیکه غواړه، نیم قدم نه هم لږ دی. داسې کار به تیو شي چې د دوزخ په ځای به جنت ته لاړ شي، دی به مسلمان شي، خدای به جنت ته بولي. د دواړو مثال دله درکړم. په دمشق کې یو جامع مسجد کې یو سړی اذانونه به وي، مؤذن. نو هغه لوی جومات وده چې به اذان وي د منارې سر ته به ختم. اوس خو لوډ سپیکرې دي، هغه زمانه کې لوډ سپیکرې نه وي، سر ته به وخته او بانګ به وي. نو زمونږ د دین مسله داسې ده که یو سړی بره په مناره کې په کوټه کې دننه بانګ وی، نو حی علی الصلاة او حی علی الفلاح دپاره د منارې د کړکۍ نه سر بار رستی شي. خیر دی که د قبلې نه مخ د حی علی الصلاة کې بل طرف ته شو چې خلکو ته آواز ورسي، یا حی علی الفلاح دپاره اخوا شو کړکۍ نه سر وویسته چې خلکو ته آواز ورسي. بوډا سپینګیری سړی دی مشر، ټول عمر یې بانګونه ویلي دي. بانګ ورې ډېر لوی عمل دی رونو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائے وی چې چا اوه کاله بانګونه وي، من اذن 7 سنین محتسبا، اوه کاله بانګونه وي خو صرف د الله د رضا دپاره. د بانګي کار خو همدقې چې مانه الله رضا شي، د ریا دپاره نه کوي، یا منافق نه دی چې د څه مقصد دپاره کوي، خالص د الله د رضا دپاره اوه کاله بانګونه وي. کتب الله له براءة من النار، دی به خدای د اور نه بری کي. خلک منځ بلی د یو مؤذن بانګي په بانګ چې څومره خلک منزله رالل، د دې منځګزارو چې څومره ثواب کېږي دومره ثواب د دې بانګي مو سره کېږي. او نبی علیه السلام مو ته دعا کړې ده، اللهم ارشد الائمه او واغفر للمؤذنین. خدایا امامان چې خلکو ته منځونه کوي دې ته نیغې لارې برابر کړي، قوم به پسې روان دي چې دې په نیغه لارې چې قوم هم په نیغه لار کړي. واغفر للمؤذنین، او خدای چې څوک بانګونه وایي دا وبخي. دا دعا ورته نبی علیہ السلام کړې ده مؤذنینو له. او حدیث پاک کې راځي چې څوک بانګ وایي د ده دا اواز چې څومره کاڼي بوټي اوري، قیامت په ورځ به له د الله په دربار کې ګوی کوي. دومره لویه خبره شوه. دا اوس بوډا سپینګیری دی، دا 80 کاله 50 کاله او یا کاله د بانګونه وي، یو شان ریګولر بنارې ته خېجي او بانګونه وي. و یو ځل چې بانګ وي چې حی علی الفلاح پسې سنګ د کړکۍ نه مخ وویسته، نو په دې جماعت خوا کې د یو یهودي کور و، هلته عیسایان هم اوسېدل او یهودیان هم اوسېدل. نو د یهودي کور کې یو جینۍ باندې نظر پرېوت. چې په جینۍ نظر پرېوته نو د سړي پړه کې ورته وسوسه پیدا شو، عشق پیدا شو. بانګ یې چې څنګه خلاص کړ نو جینۍ له دعوت ورکړ، وی داسې کار دی جینۍ زما ډېره زیاته خوښه، مهرباني وکړه ما سره نکاح وکړه. جینۍ ورته خدای ته وګوره، ما ته وګوره او ځان ته وګوره. ته بوډا سړی زما د نیکه په ځای زه د نوسۍ په ځای روغې که لیونی. وی نه دا خو په شریعت کې څه منع نه دي که سړی د ډېر عمر یو جینۍ د لږ عمر، بیا خو مسله مونږ راوباسو که دا خو شریعت کې څه منع نه دي. ټیک ته منع خو نه دي، خو د دواړو عمرونو ته لږ ګوره. سبا ژوند یو بل سره ښه تېرېږي او که نه تېرېږي، او سړی د ښځې حقوق پوره کولی شي که نه شي پوره کولی. خیر دی ورته وایي شریعت کې خو دا څه منع نه دی. او ورته وایي شریعت کې منع څه کې؟ بابا ته ځان ته وګوره، خدای ته وګوره. وی ګوره ښځه څه غواړي؟ مال غواړي، کور غواړي، پیسې غواړي، جامې غواړي، چې څه وی زه درکړم. مال غواړي، کور غواړي، ما سره هر څه شته، خو ته مهرباني وکړه بس زما زړه کې ستا سره محبت پیدا شو او جیس کار به وکړو، ما سره نکاح وکړه. جینۍ ورته وایي چې زه یهودن یم، یهودي لورې، او ته مؤذن بانګونه وې، ستا جدا اسلام، ستا دین اسلام او زما یهودیت، نو زما او ستا څنګه نکاح کېږي؟ دی ورته وایي شریعت کې زموږ جیز دی. یو مسلمان سړی یهودانو سره او یا عیسایانو سره نکاح کولی شي، دې کې څه دی؟ یاره وایي ستا په شریعت کې جیز دی، خو زما ضمیر ماله د اجازت نه راکوي چې د تا سره نکاح وکړم.
ځکه نکاح کوم یهودي سره وکړم نه کوم د سره نکاح. بانجي بابا ورته بیا د خدای روی نه اچوي چې خدای دپاره پیسې غواړي، مهر غواړي، کالي غواړي، سره غواړي، سپین چې ته سوی خولې نه وباسه ادله زه برابروم. خو ما سره مهرباني وکړه نکاح وکړو، په شریعت کې جایز دي. جینۍ چې پرې نه پرېښوده جینۍ ورته څه وایي؟ یهودانه وه په خپل دین کلکه وه. داسې نه وه لکه زمونږ په شان چې د 10 روپو دپاره خپل مذهب بیا پرېږدو او د 20 روپو دپاره خپل دین بیا پرېږدو، د 10 روپو دپاره خپل پیغمبر پرېږدو. داسې نه وه. او ورته څه وایي؟ وایي داسې کار دی له خو مې نه غواړي، خو ده چې ته دومره په ما عاشق یې او ما سره دې مینه ده واده له سره کوم او په یو شرط. هله شا به ښځې زر وایه څه چې غواړم. نه پیسې نه غواړم، نه د نه پیسې غواړم، نه د نه کالي غواړم، نه د له مال او دولت غواړم، نه سره زر غواړم، نه کور غواړم. بس یهودي شه زما په دین شه راځه، یهودي شه اسلام دې پرېږده راځه، بس نن راځه. اوس زه چې ځو زمونږ ملا صاحب له اوس ته سره نکاح تړم، اوس نرې ښځې د جمعې نه پرېږدې، نه پلار سره مشوره او نه مور سره مشوره. خو راځه نور اسم نه، خو که زه دې خوښ یم راځه اوس په دې پته ولګي چې زه دې خوښ یم او کا سره ګپ شپ لګي راځه. بالکل وی ګوره ښځې دا دین اسلام را باندې مه پرېږده. ما 18 کاله او 10 کاله بانګونه وی منځونه او روجې داسې وکړم چې دا دین پرېږدم او باقي کې ته نور څه غواړې هغه دله در کوم. وی اسم نه غواړم، دقه شی غواړم او جذباتي فیصله هم نه کوم. بس زه چې ته دونه مهرباني کوې چې زما دین ته راځې زم تا قرباني کوم چې تا سره نکاح زما دین له راځي ته یهودي کېږي او زما دین کې یو کس زیاتېږي، بس زه دا دې لپاره دا قرباني ورکوم تا سره نکاح کوم. او که دا نه نو بابا مهرباني وکړه سر دی خوکه او بده خبره ده پردو ښځو سره خبرې مه کوم. جینۍ نظر ثاني وکړه په دې خبرو. ما کړې ده پې نظر ثاني. وی ښه که یهودي شمه نو څه مطلب چې زما سره واده کې بس اوس راځه، بس اوس په دا ساعت سره نکاح کوم موضوع. وی ښځه واوره زما خبره ده ستا اسلام مې پرېښود او یهودي شو. خو په ډېره خوشحالۍ او سره روان دی چې ځه په یو ټکي ښځه وشوه بې کالو چې په پوړو را کوزېده د هغه بره منارې نه ټس چې خپې وښویده او ځمکې ته سرده لاندې را خطا شو، دقه سټې ولګېده او لاندې پرېوته مردار شو، مړ شو. او دا مرګ د ده مقرر و خامخا به مړه کېده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا له کوم وخت مقرر دی هغې نه نه سکند مخکې کېدی چې نه وروستو کېدی شي. لیکن شک او شبه نشته، دا خو د قرآن وینا ده، د یوازې د نبي علیه السلام نه د قرآن وینا. دغه د مرګ و چې دی بره دقه ټیم دا پوړی نه پخویږي، لاندې به غورځېږي، سټ پې ماتېږي او دی به مري. نیم رښتیا ووایې یو لیش مزل و که نو جنت ته یو لیش. ولې څونه عمر یې بانګونه وویل، څومره خلک د ده په اواز جومات ته رالل او څومره خلکو د په اواز باندې لبیک یو جومات کې منځونه وکړل. نو که دا یهودي شوی نه و په خپل دین پاتې وی هم به مړ کېده نو جنت ته روانو. نو یو لیش مخکې داسې کار ته وشو چې اسلام ختم، یهودیت راغی، د جنت په ځای کم طرف ته لاړ. ډېر احتیاط وکوئ وروڼو. شیطان زموږ ډېر خطرناک دشمن دی، ډېر زیات محنت کوي په سړي. دې سړي ته مال ور مخکې کړي، د مال دپاره پې د دنیا ګناهونه کوي. دې سړي ته د دنیا حسن ور مخکې کړي، دې سړي ته د دنیا لالچ ور مخکې کړي او په ده سترګې توري بیا نه بیا په پلار دی او نه په مور دی، نه په استاد دی او نه په مقتدي دی، نه په خان دی او نه په غریب دی، نه په ګاونډي دی او نه په پردي دی. بس چې دا پیسې وګټم په کومه طریقه وګټم، هلکه وبګټې پیسه کم خوا به ځي. حساب کتاب ځای شته که نشته، مرګ شته او که نشته. شیطان انخته دی موږ پسې په څه طریقه باندې بس مسلمان ګمراه کوي او مسلمان بربادوي. نو حضور پاک فرمایي چې یو لیش مزل وی ستا او د جنت په منځ کې داسې کار به نه وشي چې جنت په ځای به دوزخ ته لاړ شي. دا مثال. او دویم وی د بعض انسان او د دوزخ په منځ کې به یو لیش مزلي او داسې کار به تی وشي چې دوزخ په ځای به پاتې شي او جنت ته به لاړ شي. نبی علیه السلام یو صحابي یو کس راغی یو جهاد کې چې راغی الله رسوله د خو کافر یم مسلمانېږم څه به کوم، مسلمان شنو بس دغه صحابه لګیا دي جهاد کوي ته به مو کوې. وی که جهاد مې وکړم مخ په مخ او مړ شم بیا به څه کېږي؟ وی جنت ته به ځې. وی ښه که زه مړ شم جنت ته به ځم؟ وی او. وی ښه کلمه راته ښایه، کلمه شهادت وی الله مسلمان کړ او چې مسلمان یې که توره یې واغېشته یو څو قدمه نه وتلې چې شهید شو. ګوره دغه وله مقرره وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل وی هغه سړی درته وښیم چې نه یې مونځ وکړ، نه یې روژه ونیوله،
نه زکات ورکو نه صدقه ورکو نه د دین څخه کار وکړو او خدای پاک جنت ته ورسو، دا وګوره دغه سړی مرخوی مقررو که کلمه نه ویلې همدغه ځای به په دغه توره مړ کېده، لازمن به مړ کېده، نو کوم خوا به ته دوزخ ته کلمې وي خدای جنت ته بوځي. خبره مې دې پورې کوله چې موږ ته زموږ د جنت او د دوزخ ګارنټي شته نشته. څه پته لګي د خاتمې څه پته لګي؟ الله نه به دا سوال کوو د جمعې مبارکه ورځ ده چې الله زموږ خاتمه بیل ایمان کړه، الله دې ایمان نصیب کړي. او که زموږ په تقدیر کې څه غلط لیکل شوي، د دوزخ لیکل شوي او د قبر عذاب لیکل شوي، نو خدای په دې قادر تقدیر بدلولی شي، الله یې زموږ هغه تقدیر بدل کړي، الله دې موږ جنتیان جوړ کړي. نو به د خدای نه سوال یاره امید به ساتو، امید به دا ساتو، دا به نیک ګمانې چې موږ له خدای عظیم پیغمبر راکړه، دغه امتیان یې جوړ قرآن غوندې عظیم کتاب یې راکړه، مسلمانانو وطن کې پیدا کړو، مسلمان مور او پلار نه پیدا کړو، انشاءالله چې خدای به رحم کوي. یاره به هم ساتو، هېڅ پته نه لګي دشمن هم ډېر خطرناک دی، خطرناک دشمن دی، یاره به هم ساتو، کبر به نه کوو، لویي به نه کوو، عاجزي به کوو، خدای پاک پې خوشحالېږي. خبره مې دې پورې کوله چې د جنت ګارنټي چا سره نشته، لیکن د حضرت ابوبکر صدیق دپاره په ژوند کې نبی علیہ السلام د جنت ګارنټي ورکړه، حضرت عمر فاروق له په ژوند کې نبی علیہ السلام د جنت ګارنټي ورکړه، حضرت عثمان رضی الله عنه له په ژوند کې نبی علیہ السلام د جنت ګارنټي ورکړه، حضرت علی رضی الله عنه له په ژوند کې د جنت ګارنټي ورکړه، حضرت حسن او حسین له په ژوند کې د جنت ګارنټي ورکړه. داسې ګارنټي الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه، زمان نوسی حسن او حسین به د جنت د ځوانانو سردارانی، دا نه چې جنت ته به یوازې دي، ځوانانو سرداران. لور لا بی بی فاطمه لا د جنت ګارنټي میلاو شوه، فاطمه سیدة نساء اهل الجنه، د جنتیانو د ښځو سرداره به. داسې نه چې ګنې عام ګوټ کې به په جنت کې ناستی، نه جنتیانو سرداره به. دا ګارنټي شوه. بدریینو له ګارنټي شوه، د بدر صحابو له څنګه ګارنټي شوه؟ حضرت حاتب بن بلتع رضی الله عنه د یمني صحابي و، یمن نه هجرت کړی، تللی مکې مکرمې ته، او بچي او ښځه او ټولې په مکه مکرمه کې او دې هغه ځای نه راغی مدینې منورې ته هجرت وکړو. د مکې خبره داسې طریقې سره به خبره کوله چې صحابه ور باندې پویم شي نږدې او څوک په عام خلک په پیم نشي. مکې مکرمې طرف ته نبی علیہ السلام د فتح اراده وکړه. دا حاتب رضی الله عنه خبر شو، چې خبر شو نو دی یو ښځې له خط ورکړه، وی دا خط به والې او دا به د مکې مشرکانو ته نومونه یې ورته وښول، فلان کې فلان کې له ورکړي، او په هغې کې ورته بلکل د پیغمبر علیه السلام ویلی و چې هغه در روان دی او په مکه باندې حمله کوي، او ډېر ناشنا علم ویلی، علم ووی خو ګورې علم داسې نه دی ویلی. کافرانو باندې د پیغمبر علیه السلام ډېر مضبوط روبه مچولی دی، ورته څه وایي؟ وی نبی علیه السلام در روان دی او دومره لښکر دی ورته چې لکه د شپې په شان شپه تکه تورې، ټول سرونه تک تور، میدان تور، در روان دی. پکې سړی یریږي که نه؟ مضبوطه ځان کې سوچ پیدا کې، او ډېر صحابه دي او داسې ملګري دي چې ګورې هغوی به ځان وجني خو دا خبره به مني، او قسم دی چې که دی یوازې هم درغې نو الله ورسره مدد کوي. بس ما خبر کړی چې نبی علیه السلام در روان دی، په هغې یې روب هم ور واچو، یو ګونه هغې ته اطلاع هم ورکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته جبریل علیه السلام راغی، خبرې کړو، الله خبر کړو چې خبرې کړو. درې صحابو حضرت زبیر رضی الله عنه، حضرت مقداد رضی الله عنه، حضرت علی رضی الله عنه، هغې ته وی لاړ شئ روضه خاخ یوه علاقه ده، هلته به یو توره ښځه روانه، دا نمونه شکل لري، هغې سره یو خط دی، خط یې راوړی مال شب. دا صحابو وسونه وزغلول، چې ویې زغلول دا ښځه یې را لاندې کړه، همغه ځای کې یې را لاندې کړه چې کوم ځای ورته حضور پاک ښودلی. وی اخرجي الکتاب، خط راوباسه، او ما معي کتاب، ما سره خط نشته، خط نشته نه دی. را واپس شو، بیا یو بل ته وایي چې یاره خبره کوو، ښځه هغه دکه نه ده چې موږ ته پیغمبر هم کومه نقشه ښودلې، یو مغه ده چې ښځه هغه ده، نو حضور پاک خو دروغ نه دې سره خط شته. یو دمکي ورکوو، داسې نه چې ګنې قصدن یې بربنډوله، خو دمکي وله ورکوله، وی یا به خط راوباسئ، او که خط نه راوباسئ نو جامې نه وباسو، تلاشي دی. ښځه چې پوه شوه
فلما رأت الجد چې کله پوه شوه چې اوهو دا خو ما نه پرېږدي او خطر رانه غواړي نو اهوت الى حجزتها. بخاري کې راځي هغې دا چل کړی چې د کمسۍ په دې تارونو کې خط پټ کړی او خط د سرمنې په سرمن لیکلی شوی کاغذ خو هغه زمانه کې نو او بیا هغه کمسۍ شاته بډه کې منډلې وه بډې ته یې ګوتې کړې کمسۍ ترې راویسته او کمسۍ اوس پړده او خط یې ترې راویسته خط یې له ورکړ بس د پیغمبر علیه السلام ډیوټي دقه وه خط یې راوړو چې خط یې څنګه راوړو حضور پاک ترجمان راوغوښته په خطو کتابت خو نبي اسلام نه پوهېده وي دا وګوره هغه ترجمان ورته وي کاتب ورته وي د الله رسوله دا خو د حاتب د طرف نه خط دی چا ته یې لیکلی دی د مکې مشرانو رؤساو مشرکانو ته او جاسوسي کړې ده چې د مکې نه نبي علیه السلام در روان دی که دا خط رسېدلی وي مکې ته څومره نقصان به شوي د دنیا کافر به راغونډ شوي مقابل الله فتح ورکوله نبي علیه السلام له خو مړي به پکې ډېر شوي خط ونه رسېد نبی علیہ السلام حاتب ته ما هذا یا حاتب دا څه دي دا دې څه کړي دي صحابه خو ورته غوسه شو د هغې ذهن کې خدا و چې دا جوړ مسلمان نه دی جوړ دا جاسوسي چې کوي دا خدا خو داسې کې دی بس حضرت عمر فاروق رضی الله عنه تورې له ټس ورکړ دعني لاضرب عنقه الله رسوله پرېږده دا سړی ما ته چې دا سټ دی ووایه انه قد خان الله ورسوله خدای او رسول سره ټګي وکړه د رسول راس پاش کول خو د خدای راس پاش کول دی پیغمبر خو چې څه کوي د الله په مشپه حکم یې کوي پرېږده او پرېږده مې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی تلک صبر وکړه حاتب څه وی وی صاحب اول زما واورئ بیا خو وایه څه دې کړي وی الله رسوله ستا چې څومره صحابه دي نو چا سره ښځې بچي دلته دي او که د چا ښځې بچي په مکه کې دي نو قوم یې شته د هغې قوم په وجه د هغه بال بچ او ښځې او مالونه بچ دي څوک ته غږ نشي کولی او زه د باره راغلی نه یمن نه او زما ښځې بچي دي په مکه کې او مال مې دی نو زه ویرېدم چې هسې نه د مکې خلک خبر شي چې مسلمانان خو په موږ حمله کوي او حاتب هم پکې دی دیم پکې دی ښه دی په موږ حمله کوي او ښځې دی دلته موږ نه بچي کولاو ګرځي نو په بچو او په ښځو او په مال یېرېږي ته کښېنه ته کښېنه خبره وه جوړ کړي ښه زنانه وه که نه بچې ما خو زنانه وي نو هغه حضرت حاتب رضی الله تعالی عنه نو ورته څه وایي وی هلته کې خو زما ښځه ده بچي دي مال مې دی زه یېرېږم چې هسې نه ته ورشې زه خو در سره یم او د مکې کافر زما هغه ښځه او هغه بچي هغه چېرته دغه نه کړي مړه نه او که ستا د نورو صحابو د چا بچي او ښځه مالي نو هغه محفوظ دي ځکه قوم نشته زما قوم نشته حضرت عمر بیا توره اوچته کړه الله رسوله حکم کوه جاسوسي کړې ده دا سټ دی وه ته مهرباني وکړه هغه عمر صاحب بیا توره اوچته کړه د الله رسوله پرېمې ده چې سټ دی وه نبي علیه السلام څه فرمایي عمر ته عمر غلی شه صدقه د رښتیا ویلي دی او چې عمر بار بار وایي اوس دا خبره ډېره عجیبه ده قابل غور وی عمر ته نه خبر انه شهد بدرا دا حاتب بدر کې شریک شوی دی د بدر صحابي دی او د بدر د صحابه متعلق الله اعلان کړی دی لعل الله اطلع الى اهل بدر وقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم اے د بدر صحابه چې سم خوخی کوي ما بخلی سم خوخی کوي ما بخلی دا اکرامی امر دی اعزازی امر دی سم خوخی کوي ما بخلی ګوره بدرینو دا مقام صحابه چې به بدری لیده په صحابه کې دا به بس بدری او مقام لره د بدر 314 صحابه کرام دي علما لیکي دا 314 صحابه کرام د بدر چې کوم بدر کې دي جبرئیل علیه السلام یو ځل د نبی علیه السلام نه تپوس وکړه ما تعدون اهل بدر فیکم الله رسول د بدریین او ستاسو د نورو صحابه په منځ کې څه مقام دی نور سره څه مقام دی نبی علیہ السلام من خیار المسلمین په ټولو کې من افضل المسلمین بهترین صحابه دا بدر والا دي
جبریل ورته څه وایي وکذالک من شهد بدرا من الملائکه چې کمې فرشتې زر کسانې په بدر کې شریک شوي دي د بدر د برکت نه هغه فرشتې په ټولو فرشتو کې بهترینې فرشتې دي. بدر کې اسانه خبره 313 سپلې شلیدلې جامې شلیدلې د چا سپلې هم نه وي. قسم دې صحابه وي په جهادونو کې داسې وخت به مونږ تېر شوی دی چې د مونږ خپې سوری شوی وي خپې سوری وي نو مونږ به په خپو پټې تړلې داسې ژوند تېر شوی پیاده به روان کمیسونه د چا نشته بلکل نشته د چا سرې بلنګ دی د پرتوک په ځای چا سپلی نشته او اته تورې دي اته تورې په بدر کې مخامخ زر تورې دي زر تورې دی خو اته تورې 2 آسونه دي او د دشمن سره 200 آسونه دي دلته اویا اوښان دي دشمن سره 900 اوښان دي او دلته د کجورو ډانګونه دي خوا تورې دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د خپلو صحابو ته وکتل یا خدای دا خو وږي دي دا خو بربند دي دا خو تږي دي نو هلته یو سفر و عریش ورته وایي اوس په هغه د یو جومات جوړ دی سفر کې ودرېده او الله ته یې مخ کړی سره د دې چې الله ورسره وعده کړې وه د مدد خو بیا هم ظاهري اسبابو باندې پیغمبر علیه السلام په زړه کې ګبراهټ هغه څه ورته ویلې کېږي خامخا ظاهري اسبابو د وجې نه سړي په زړه کې دغه راځي تردد راځي په دې کې تردد نه چې د الله په مدد کې تردد دی هغې باندې خو ایمان یقین محکم دی اسبابو ته ګوري نو بیا مغه دغه راځي څه وایي حضور پاک یا الله ما چې دا کوم ملګري روستي دي خدایه اوږي دي الله نار دي نار الله تږي دي الله بربند دي ټول بربند دي بے سر و سامان الله ستا د کلمې د اعلا دپاره او د اوچتېدو دپاره دا ما راوستلي میدان ده یا خدایه که ته دا مړه شو که نه نن دا کسان نو تر قیامته پورې به ستا نوم اغېشتو والا څوک پاتې نه شي داسې نه شي کېدی چې دا د مرې وزرې جمدی پاتې شي بس خبره ختمه شو الله که دا مړه شو تر قیامته پورې ستا نوم اغېشتو والا به څوک هم پاتې نه شي بیا خدایا دا بربند دي اوږي دي تږي دي او ستا د دین دپاره راغلي دا دعا یې کوله او د سر نه څادر مبارک لاندې پرېوت حضرت ابوبکر صدیق راغی څادر یې اوچت کړ او په سر یې کېښود حسبک یا رسول الله بس نو ځان مه کړه چې ونه کړی او پیغمبر علیه السلام چې څنګه دا وي بس ځان مه کړه نور او چې څنګه راپاسېده مخ یې رڼا کوله بیا ابوبکر ته وایي وی خبر شوي وی نه وی الله آیت نازل کړ سیهزم الجمع ویولون الدبر چې دا 314 سله به ګټه ورکوم باقي به تختی دغه بې سر و سامانه کې ځکه خو لوی مقام دی د صحابه د بدریینو او چې کومې فرشتې بدر کې شریک شوې د نورو فرشتو نه هغه لوی مقام لري بیا د حدیبیې ورپسې چې کوم ډېر غوره دي ورپسې بیا هغه خلک دي چې حدیبیې کې شریک دي صلح حدیبیه کې هغې یو زبردست 1400 صحابه دي 1400 او په مکه ورځي د عثمان رضی الله عنه یو لېږه ویلال شاه مذاکرات وکړه د مکې د کافرانو سره پروپیګنډه راغله چې عثمان یې شهید کړ رضی الله عنه خبره دروغ وه پروپیګنډه راغله نو نبي علیه السلام د یو کیکر د اونې لاندې کېناست غټ کیکر و غټ ساموره ورته وایي او صحابو ته وایي څوک به ما سره لاړ شي چې د عثمان بدل والو ټول مونږ صاحب یو راضی بیعت کوي یو راضی بیعت کوي یو راضی لاس په لاس بیعت کوي اخره کې حضور پاک د خپل لاس اوچت کو وی دا لاس د عثمان خپل لاس یادوي الله دا د عثمان او دا زما عثمان جمدی وي که نه د هغه د طرف نه ما بیعت وکړه ځان سره خپل لاس د پیغام یو صحابي په عثمان سره تنقید غوندې وکړ وی دی بیعت الرضوان کې نو وی ساده سړي ځکه نو چې د هغه د وجې نه بیعت الرضوان شوی دی په مکه کې او دا ارچا په خپل لاس د حضور پاک سره بیعت کړی دی او عثمان د پیغمبر په لاس د پیغمبر سره بیعت کړی دی دا صحابه دي بیعت شجی 1400 صحابه بیعت وکړو او اخره کې نبی علیہ السلام صلح وکړه او صحابه صاحب په جوش کې راغله چې الله رسول دا دې څوکړل صلح کې داسې شرطونه ولګېدل چې هغه په ظاهر کې د مسلمان خلاف اوس بس کال عمره نه کوي واپس پځې ساری بمدل تعالی لوي درونه بدل تخرای واپس پځه اوهو خلق بسوي او آینده کال برازه توري بم پته کو کی بار باندې راو باسه او درې ورځې به تیراوي
او که زمونږ نه څوک کافر در وتښتېد او مسلمان شو مونږ له به یې راکوی او که ستاسو نه څوک مسلمان نه وتښتېد نه به یې درکوو ظاهر کې شرطونه دومره صحابه په جوش کې رالل چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نبي علیه السلام ته ودرېد الله رسوله ته نبي پر حق نه وی ولې نه دا دین په حق نه دی وی ولې نه تا مونږ ته نو ویلي چې عمره به کوو بلکل مې ویلو ولې واپس وځو ما تا ته سخت کال ویلو چې سخت کال به کوو وبکو کنه وی دې شرطونو کې خو زمونږ ظاهر کې صاحب نقصان دی وی عمر ما ته چې سا الله وی زاغه کو الله وی جوړو کو لال حضرت ابوبکر صدیق لا جوش کې دي غصه دي صحابه غصه دي ابوبکر دا نبی اسلام په حق پیغمبر نه دی ولې نه دی دا دین اسلام په حق دین نه دی ولې نه دی مونږ ته د عمرې نو ویلي چې کوبه وی ویډیو کنه نو ولې واپس وی تاسو سخت کال ویلو چې سخت کال بزو اومقه جوابونه ورکړل کوم چې حضور پاک ورکړي دیو جنا علماء کرام لیکي چې د حضرت ابوبکر صدیق او د پیغمبر علیه السلام په منځ کې نسبت اتحادي دا ډېر مضبوط نسبت دی د پیر او د مرید منځ کې نسبتونه یې څلور په ټولو کې مضبوط نسبت ته نسبت اتحادي وي دا د حضرت ابوبکر صدیق او د حضور پاک حق جواب یې ورکړ حالانکه د پیغمبر علیه السلام نه دا خبر نه وي اورېدلې جوش کې دي صحابو ته سرونه خرای چا سر نه خرای څاروي حلال کې چا سرونه حلال ډېر پریشان و نبی علیہ السلام ام سلمې رضی الله عنها خیمې ته لاړ او پریشان وي الله رسول ولې خپه وي صحابه مې خبره نه مني څه خبره صاحب وی تاسو ته سرونه خرای دې چې زوی نه دي وی صاحب دی پته مې دي چې دې فیصله کې به ترمیم وشي او په مکه به ورشو بیعت ته د جهاد غشت دي او سی واپس کې نو داسې وکړه چې دې پته مې کستا مقصد دی واپس دی ویاو وی ورشه خپل سر لا ول خرای چې صحابه ته ویني بس بیا به پوه شي چې فیصله مضبوطه ده بیا به خبره خامخا مني چې څنګه نبی علیه السلام را بار راوت د خیمې نه نه یې ته ویل چې زما سر وخوره سر یې وخوره خپل څاروي حلال کوه چې صحابه وکتل چې اوس خبره مضبوطه ده بس فورا بیا هغې سرونه خیره او څاروي حلال د دغه څوارلسو سوو صحابو متعلق قرآن حکیم کې الله اعلان کوي لقد رضي الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة چې دا کومو خلکو د سره د دې اونې لاندې بیعت وکړه د دې ټولو نه زه خوشحاله یم دا جنتیان دي دې د پاسه به نور زه څه ووایم ټولو کې د لاندې درجې صحابي حضرت وحشي رضی الله عنه صحابه ټول د منقبت دي خو درجې پکې شته لکه پیغمبرانو کې درجې شته لاندې درجې والا حضرت وحشي دی د خپل ځان آزادولو دپاره حضرت حمزه رضی الله عنه شهید کړی هغه ټوټې ټوټې و د هغه غوښې داسې ټوټې پرتې وې لکه سرمن قربانۍ غوښې چې په سرمن پرتې وي او د پیغمبر علیه السلام تره دی نو سید الشهدا دی چې وی قتل حیران شو نبی علیه السلام خدای پاک ما خدا د مړو د وجود سره دا خو ما نه دي کړي لکه د ما تر سره چې دي ظالمانو وکړي وړه مې غواړي چې دې خښ نه کم چې د غوښې مارغانو تختی او د قیامت پر د غوښې د مارغانو د خېټو نه راوځي خو که نه خښوم بیا به خلک هم شهیدان نه خښوي چې پیغمبر هم نه دي خښ کړي وحشي راغی رضی الله عنه پیغمبر علیه السلام ته مخامخ کېناست غلام دی مرایې دی ته لوی قوم هم نشته لوی خاندان هم نشته او دا جرم هم کړی دی چې څنګه کېناست حضور پاک ته وی انت وحشي وی ته وحشي وی آپ صاحب انت قتلت حمزه حمزه تا وجلی دی او خطرناک تپوس دی که داسې وي چې نه خو دروغ وکړي راځي که وایي چې او دا خو ډېر غټه بېادبي راځي انت قتلت حمزه حمزه تا وجلی دی او ته څه وایي قد یا الله رسوله قد كان من الامر ما بلغك قد كان من الامر ما بلغك صاحب چې تا ته کوم خبر رسېدلی دی ټیک دی نور یې ونه چې او وی سب سره راغلی وی ایمان راوړم مسلمان یې وی ته دا طاقت لرلی چې ما نه مخ بل غیب کې چته جهاد در یو لېږم تا ته ګورم ما ته د خپل تر هغه غوښې ټوټې یادېږي غوښې ډېرې راته یادېږي تا ته ګورم زړه مې خفه کېږي اسلام دی قبول ارسه ختم بالکل قبلېږي خو دا طاقت لري وی او صاحب وی ښځه اسلام دی قبول شو د حمزه هغه ارسه درته معاف شو ارسه معاف زه جهاد له هم تکړه سړی وي دی لاړم تورې واغېسته لاړ او هغه د لاس نه خدای یو مضبوط کافر مسیلمة الکذاب چې د پیغمبر یې دعوی کړې وه هغه د هغه د لاسه مردار شو زه وی کار وشو وی کار وشو وی که یو خوا کافرم او په هغې حالت کې زما د لاس نه یو عظیم الشان شخصیت شهید شوی دی او چې مسلمان شوم د لاسه مې د پیغمبر یو لوی دشمن مردار شو دغه وحشي چې په صحابو کې د لاندې مرتبې خاوند دی د امت په دې خبره اجماع ده
اتفاق دی که دا ټول عالمان او نیکان او صالحان او بزرگان او د حدیث او استادان او تفسیر دا ټول یو ځای کې دا ټول قسم دی که د خدای په نزد د وحشي رضی الله عنه د خپې ګرد ته مرسېږي. ولې صحابي دی په دغه سینو یې د پیغمبر علیه السلام نه تورې تنبولې دي، په دغه لاسونو یې د پیغمبر علیه السلام نه غشي تنبولې دي، بچي ته قربان کړي دي. ښځه راله ښځه زنانه او حضور پاک جهاد لته وی صاحب ټوله شپه نه جړلې دي. ولې؟ وی ته جهاد لځې او زما د خاندان څوک شته نه چې د سره ولېږم. ولې څوک ستا نشته؟ پلار مې سره پلانکي جهاد کې شهید شوی دی، خاوند مې پلانکي کې شهید شوی دی، زوی مې پلانکي کې شهید شوی دی، ورور مې پلانکي کې شهید شوی دی، څوک شته نه چې د سره ولېږم. غلی شو نبی علیه السلام. یو ماشوم بچی وي دا مې راوړی دا ځان سره یوسه. په ده څه وکړم؟ دیو خبر هم نشي کولی پی خوري ستا. وی دا یو صحابي له ورکه که په تاسو غزار کوي ډال غوندې به ورته دا مخکې نیسي دی دې مړ شي خو چې ته بچ شې. ووایه که نه رښتیا ووایه د دنیا بل څوک به داسې وکړي؟ پیدا کې څوک که نه صحابو چې څه کړي، ښځو چې څه کړي دي، ماشومانو چې څه کړي دي. قسم په خدای واړه ماشومان به تل جهاد لوي نه مزه ته عمر کم دی. وی صاحب هغه پلانکي چې دې پرېښوده اخو زمانه تکړه نه دی په کبډي راواله که مې راوپرځه او ما هم پرېږده که یې راوپرځولم بیا نه داسې شو. ښځې قربان کړي، بچي قربان کړل، مالونه قربان کړل، پلاران یې قربان کړل، لونه یې قربان کړل. دا صحابه مقام. ځکه خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تسبوا اصحابي، ای خلکو زما صحابو ته کنزل مه کوئ. فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، که تاسو کې یو کس د احد د غر عمره سره در خیرات کی ما بلغ مد احدهم، د هغې چټاکې او نیم پاو ته هم نه رسېږي. الله الله فی اصحابي، خدای نه ویریږئ. الله څومره عجیبه الفاظ دي. خدای نه ویریږئ، خدای نه ویریږئ او زما ملګرو ته بد رد مه وایئ. فمن احبهم، که چا دوی سره مینه وکړه ما د وجې ورسره وکړه. زه خوښ یم زما ملګري خوښ دي. که چا دوی سره بغض وکړه ما د وجې نه وکړه ځکه زه بدي شم ځکه زما ملګري بدي شي. یو خبره به ستا ذهن کې راځي لکه دوی چې یو بل سره باید صحابو سره اختلافات راغلي دي، نو چې اختلاف راغی زما پکې څه دي؟ د پلار او د تره چې جګړه راشي نو هوښیار زوی دا دی چې د پلار مدد به کوي، تره به د ګیري نه نیسي، او که هوښیار زوی به تره او پلار ته په یو نظر ګوري، په یو نظر به ګوري. بابا ته دا مې تره دی خو ستا ورور دی، سبا به یو یې زما سره تا ته یو نه خیرنېږي یو به یې، خو که زه تا سره ملګری شم او دا تره مې ووه نو ما ته به یې ټول عمر له خیرنې. دا هوښیار دی. پلار زوی له ډب ورکوي هم دې ورته مخ نیسي، او که تره ورکوي هم دې ورته مخ نیسي. خیر دی دا مې پلار دی، پروا نشته، په بدو به نه اړئ. صحابه چې دي ټول خپل منځ کې ګلونه دي چې څه کوي به ماله څه کاري چې زه پکې بدې وویم. یو مثال به درکړم. قرآن شریف دلته په تاخ کې پروت دی، که د هغې د پاسه بل قرآن کې بې ادبي ده نه، او که د هغې د پاسه بل قرآن کې خود بې ادبي ده، او که د پاسه بل کتاب کې خود بې ادبي ده. هغه صحابه د هغې پیش او کارې پیش دی کې موږ څه خبرې نه کوو، خو موږ به د صحابه احترام به کوو، قدر به کوو، عزت به کوو د صحابه کرام. علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه زمونږ د دې کلي یوازې نه د دې ټول بر صغیر پاکوهند لوی عالم، بر صغیر پاکوهند لوی عالم علامه دارالعلوم دیوبند کې شیخ التفسیر. یو دلته چا تپوس وکړو وی حضرت علي صاحب په حق او که حضرت معاویه صاحب؟ هغه ورته وی انا لله و انا الیه راجعون. ظالمه دا دې څه وی؟ وی ما نه د جج جوړ کړه، جج فیصله په ما کې فیصله چې څوک کوي هغه ته جج وایي. او حضرت علي او حضرت معاویه دې راته یو مدعي کو بل دې راته مدعا علیه که د عدالت په کوټه کې دې راته ودرول. زه دومره لوی سړی یم چې زه به د هغې منځ کې فیصلې کوم چې کوم په حقه دی، روغې که لیونۍ. نو صحابو کې به ګوتې نه وو، بس ټول صحابه زمونږ جلیل القدر استی دي. دغه دین مونږ ته د حضور پاک نه غیر رسول دی. که دا مونږ هم قرآن وایو مونږ پیغمبر علیه السلام په خپله نه دي لیدلی، تاسو طالبان ویلي، عالمانو ته د هغې استادان، هغې ته د هغې استادان، هغې ته صحابه وو. دا ورپسې او که دا مبارک احادیث دي مونږ ته خپلو استادان، هغې ته خپلو، هغې ته خپلو، هغې ته خپلو، دا ورپسې هغې ته صحابه وو، صحابه نبي علیه السلام. ځکه نبی علیه السلام فرمایي چې د دې به قدر کوئ، عزت به کوئ، احترام به کوئ، دا زما مینه ده. او که ما سره چا بغضي بیا زما ملګرو سره کوي. خلک به ملګري خفه کېږي که نه خفه کېږي؟ نو حضور پاک په خپلو ملګرو خفه کېږي. دعا کوي رب العالمین زموږ په حال رحم وکړي او د صحابو سره م الله په قبر کې او په آخرت کې ملګري کړي.
د نبی علیه السلام ملګرتیا هم نصیبه کړي، د فتنو آفاتو بلیاتو نه پام نه امان کې وساتي. تو کې زموږ د محله کې د عبدالي پتشاه وفات شوی دعا وته چې خدای پاک مغفرت نصیب کړي. نور څومره مردگان وفات الله ټولو بخي. او د جمع یو دوه ملګري دي، یو کس خپه پکې ماته را ده، بل څه اولې مات شوی دی. دعا وکړه چې الله تعالی وله روغ صحتونه ورکړي. الله که څومره مریضان دي ته ټول له شفا ورکړي. باید دوستان دي لرې لرې ځای نه راغلي دي جمعې مانځله، الله ټول ازل حاجتونه پوره کړي. څوک بیماران په کورونو کې شفا وله ورکړي. موږ د فتنو د مصیبتونو په امن کې وساتي، او د حضور پاک امت خدای په یو دین او په یو نقطه او په یو قرآن متفق کړي. اختلافات د امت په منځ کې الله ختم کړي، د زړونو نه یو بل سره بغضونه او حسدونه ختم کړي. خدای پاک زموږ روغ صحتونه او روغ ایمان نصیب کړي. آخر وخت کې په خپل کریمه نصیب کړي. لا اله الا الله محمد رسول الله. ګرانو محترمو اوریدونکو، د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 605 نمبر کیسټ کې تاسو موضوع اوریدا عظمت صحابه. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دین علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي. ټلیفون نمبر دی 255 29 12. اے د نبی آخر زمان وطنا، ہیر بم نشید جہنان وطنا، ہیر بم نشید جہنان وطنا. اے د نبی آخر زمان وطنا، ہیر بم نشید جہنان وطنا، ہیر بم نشید جہنان وطنا. یو خوا مقام معظم اخکل دا، بل مدینہ منور اخکل دا. یو خوا مقام معظم اخکل دا، بل مدینہ منور اخکل دا. د مرسلانو د سلطان وطنا، د مرسلانو د سلطان وطنا، ہرب میں نشید جہلال وطنا، ہرب میں نشید جہلال وطنا. او د مدینی د مصطفی قربان، شمد گنبد خضران قربان. د مدینی د مصطفی قربان، شمد گنبد خضران قربان. تنازولی قدردان وطنا، تنازولی قدردان وطنا، ہرب میں نشید جہلال وطنا، ہرب میں نشید جہلال وطنا. اے د نبی آخر زمان وطنا، ہرب میں نشید جہلال وطنا، ہرب میں نشید جہلال وطنا. د حرم لوړې منارې ښکلې دي، د مدینې لارې کوڅې ښکلې دي. د حرم لوړې منارې ښکلې دي، د مدینې لارې کوڅې ښکلې دي. په جلالي غرونو ودان وطنا، ہرب میں نشید جہلال وطنا، ہرب میں نشید جہلال وطنا. فجلال غرونو ودان وطنا، ہرب میں نشید جہلال وطنا. اے د نبی آخر زمان وطنا، ہرب میں نشید جہلال وطنا، ہرب میں نشید جہلال وطنا. پس خلق فریادونه کوي، د عاشقانو زړه دردونه کوي. تاپس خلق فریادونه کوي، د عاشقانو زړه دردونه کوي. د خوږو زړونو د درمان وطنا، ہرب میں نشید جہنال وطنا، ہرب میں نشید جہنال وطنا. اے د نبی آخر زمان وطنا، ہرب میں نشید جہنال وطنا، ہرب میں نشید جہنال وطنا. ستا په جولای کی خبرویان پرات دی، د پاک سلخ کلی یاران پرات دی. ستا په جولای کی خبرویان پرات دی، د پاک سلخ کلی یاران پرات دی. اے د صدیق عمر عثمان وطنا،
ارب من شید جهنان وطنا او چیه د نمن کافران یریدل دیر نامور پهلوانان یریدل د شیر علی مرد میدان وطنا ارب من شید جهنان وطنا ارب من شید جهنان وطنا یوزل بیا هلتا درت للغوارما ستاپ دروزی خوا کی جڑی دل غوارما فکل جہان کی عالی شان وطنا ہرب من شید جہنان وطنا اید نبی آخر زمان وطنا ہرب من شید جہنان وطنا او غلام حبیب گئی مومن کی ماں د پاکستان پسر زمین کی ماں ماتا دخ پلازان نگران وطنا ماتا دخ پلازان نگران وطنا ہرب من شید جہنان وطنا ہرب من شید جہنان وطنا ایدن